نو چې کله په هغې کې څه کمی وشي یا پکې څه خرابتیا راشي نو که د ټولې دنیا د طبیبان حکیمان ډاکټران را یوځای شي او د هغې علاج وکړي نو هغه بیا هغسې نه جوړېږي چې څنګه الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړي. مثال به زه تاسو له د دې غاښ درکم دا غاښ چې الله تعالی څنګه زمونږ دپاره پیدا کړی دی نو ښه مضبوط کار کوي. خو که په دې غاښ کې لږ معمولي څه خرابتیا راغله کمزوري راغله او دا غاښ ته بدل کړلو نو بیا هغسې کار نه کوي چې څنګه الله تعالی په خپل قدرت پیدا کړی. دا لاس پې دا ګوتې دا بدن د دې بدن دا ټول اندامونه دا ټول اعضا الله تعالی چې موږ ته پوره راکړي دي نو دا د الله تعالی موږ سره ډېر لوی عظیم احسان دی. بیا په دې بدن په دې اندامونو کې په دې اعضاو کې یو اندام یو اعضا داسې ده چې دا روغی نو ستا د بدن ټول کار هر څه به سم وي او که ستا د دې بدن د اعضا دا اندام خراب وي نو ستا د بدن ټول کار به خراب وي. هغې ته ویل کېږي زړه. او دا زړه دا د انسان د دې بدن یو غټ موږ به تاسو له مثال درکړو لکه ټرانسفارمر چې په کلي کې ټرانسفارمر خراب وي نو کلي ته بجلي وي لکه بیا نه وی ټرانسفارمر خراب دی نو دقه شانتې د انسان د دې بدن دپاره دا زړه نه دا د ټرانسفارمر کار کوي چې دا زړه خراب شو ستا به دا ټول بدن خرابي او چې دا زړه سمي نو ستا به ټول بدن سمي. خو د دې زړه تعلق چې دی لکه بیا د یو بل اندام سره دی چې هغې اندام ته ویل کېږي ژبه. څه شی لکه ژبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وي تاسو د دې خپلو ژبو ډېر حفاظت کوئ او چې کم سړی د دې خپلې ژبې ډېر حفاظت کوي نو ده ته به نجات میلو شي. حدیث کې راځي من صمت فقد نجا چا چې چپوالی اختیار کړلو د فضولو خبرو نه نو ده ته به نجات میلو شي. دا ژبه داسې یو اندام دی د دې بدن که نه چې علما وایي چې دا ژبه که تا صحیح استعمال کړله نو ته به د دې ځمکې نه الله به تا له دومره درجه درکړي چې د دې ځمکې نه د دې فرش نه به الله تا عرش ته ورسوي. او که تا دا ژبه خرابه استعمال کړه د دې د صحیح استعمال ونه کړو د عرش نه به لاندې راوغورځېږي د فرش ته د ځمکې ته ذلیله به راوغورځېږي. مثال کې به زه تاسو درکړمه د حضرت آدم علیه السلام چې الله تعالی پیدا کړلو نو حضرت آدم علیه السلام چې الله تعالی په خپل دست قدرت سره تیار کړلو نو برې فرشتو ته الله حکم وکړي د حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو شیطان سجده ونه کړله نو شیطان ته الله ورته وایي دا تا ولې سجده ونه کړې ظالمه نو ده په دې خپله ژبه باندې ده وویل وی زه د نه بهتر یم وی ډېر د خټې نه دې د خاورې نه پیدا کړې ده وی زه د اور نه پیدا یم وی زه د نه بهتر یم وی زه درته سجده نه کوم. نو د ژبې د لاسه شیطان د کوم ځای نه کوم ځای ته وغورځېدو د جنت نه د عرش نه وغورځېدلو چېرته لکه ځمکې ته ذلیله راپرېوتلو. او د ژبې د وجې نه د انسان علما وایي چې کله کله به انسان د دې ژبې د وجې نه څه دی داسې یو خبره به وکړي چې د هغې د وجې نه به دې د ځمکې نه چېرته ورسېږي بره عرش ته به ورسېږي وی به په ځمکه باندې خو تعلق به د چا سره جوړ شي بره د عرش معلی سره. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی وورېږي حدیث شریف مفهوم داسې دی وی کله کله د انسان او د دې بنده او د جهنم ترمنځ به یو لیش فاصله وي څونه لکه یو لیش فاصله د بنده او د جهنم ترمنځ به یو لیش فاصله وي بس دی به څه د جهنم ته به داخلیږي یو لیش په پاتې وي. خو کله کله به د ده د ژبې نه داسې یو خبره وخیږي چې د ده فیصله به د جنت جوړه شي فاصله به څونه پاتې لکه یو لیش په جهنم ته پاتې لیکن دی به په دې ژبه داسې یو کلام وکړي داسې یو خبره به وکړي چې د هغې د وجې نه به د فیصله چېرته لاړه شي جنت ته به لاړه شي. او بیا هم په دې حدیث کې فرمایي وی کله کله به د انسان د بنده به د جنت ته یو لیش فاصله وي او دی به په دې خپله ژبه داسې خبرې وکړي چې د جنت نه به محرومه شي. په خبره پوه شئ نو د دې خپلې ژبې ډېر حفاظت پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی وی
تاسو وی مال د 2 شیزونو ضمانت راکې رسول الله مبارک وی د 2 شیزونو ضمانت مال راکې زب تاسو له د جنت ذمہواری واخلم په دې دنیا کې چې دا چا سره مقدمه پیښه شي په عدالت کې نو په عدالت کې چې مقدمه پیښه شي نو جج ورته وی ذمہوار راوله ضمانتیان راوله اله به دې پرېږدم ضمانتیان راوله نو بیا مونږ تاسو چې کله ضمانتیانو پسې ګرځو نو ویله کوي داسې ضمانتي به راولي چې د مخکې نه په کیس نه وي د مخکې نه څه جرم وغیره نه کړی نو هغه ضمانتیان چې مونږ تاسو بوزو عدالت ته نو بیا زمونږ فیصله څه دی هغه وشي رها شي سړی دقه شانت رسول الله مبارک فرمان دی په حدیث شریف کې موجود دی وی تاسو مال د 2 شیزونو ضمانت راکې د 2 شیزونو وی زبردست تاسو د جنت ذمہوار 2 کم شیزونه دي رسول الله مبارک وی یو د جبې ضمانت مال راکې وی تاسو به د خپل جبې حفاظت کوئ او وی دویم به مال د خپل شرمګاه د دې ضمانت په مال راکې چې خپل شرمګاه به دا به غلطه نه استعمال دا د حدیث الفاظ دي دا په حدیثو کې موجود دی رسول الله مبارک وی چې خپل جبه به غلطه نه استعمال خپل شرمګاه به غلطه نه استعمال د دې 2 مال ضمانت راکا چې زه به خپل جبه سم استعمالوم خپل شرمګاه حفاظت وکوم د دوانو جهانو سردار وی زه به تعالی د جنت ذمہواری لم پس باندې لکه د جبې څه دی دا ډیر زیات حفاظت پکار دی او بل حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی وورېږي وی کامل مسلمان هغه د کامل مسلمان چې د جبې نه او د لاس نه بل مسلمان محفوظ وي خبره پیښ وي کامل او اکمل ایمان والا مسلمان کم یو دی چې د جبې نه بل مسلمان محفوظ وي که د جبې نه بل مسلمان محفوظ نه وي وی دا کامل مسلمان نه دی اگر که ډېر عبادتونه کوي او د دې جبې د لاسه خلق څومره نن سبا په غیبتونو کې اخته شوي دي د دې جبې د لاسه خلق په کنزل او په وینا کې اخته شوي دي د دې جبې د لاسه نن سبا خلق په ګانو بجانو په دروغ اخته شوي دي او حضور علیه السلام حدیث دی وورئ وی ډیر خلق ما په جهنم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی وی چې زه کله د معراج په شپه د الله ملاقات ته لاړم وی په جنتونو وګرځېدم په جهنمونو وګرځېدم وی جهنمونو چې مې وکتل جهنم کې مې وکتل وی ډیر خلق چې پکې پراتو د څه د وجې پراتو وی دا نه چې هغې منځونه نه کول دا نه چې هغې عبادتونه نه کول دا نه چې هغې روجې نه نیولې ویل هغې د دې د وجې پراتو چې د خپلو ژبو حفاظت یې نو کړی حدیث دی دا رسول الله مبارک وی چې ډېر خلک د قیامت د معراج په شپه وی رسول الله مبارک وی چې ما ته الله وښودل چې په جهنم کې هغه خلک ډېر پراته دي چې کم خلک د خپلې ژبې حفاظت نه کوي زمونږ د رسول الله مبارک صحابه کرام هر یو صحابي ته الله تعالی خپل خپل کمال ورکړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی د صدیقیت خوشبو ورکړې وه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی د انصاف خوشبو ورکړې وه د حضرت علی کرم الله وجهه ته الله تعالی د بهادرۍ خوشبو ورکړې وه حضرت عبدالرحمن بن غوف رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی د مالدارۍ خوشبو ورکړې مالدار ډېر زیاتو یو صحابي زمونږ د رسول الله مبارک ته حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ لګوي دا نوم حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ دل الله تعالی ډېر لوی علم ورکړو د 34 سال عمر او په 13 کال عمر کې دی مسلمان شو چې دا 13 کال شنو د ایمان راوړو او بیا 34 سال عمر کې دی بیا وفات شلو د ټوټل رسول الله مبارک سره 14 کال تیر کړي د رسول الله مبارک سره او رسول الله مبارک د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ سره ډیر مینه لرله ډیر محبت به وسر لرلو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک سره ډیر مینه لرله او هر وخت به حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ بناستو چې د دوه جهانو سردار به کم حدیث وی چې یاد کما کم فرمان به د خلی مبارک نه روباسي چې زی یاد کم او نور خلکو ته ورسوم او یا د رسول الله مبارک ور سره دومره مینه وا یو ځل حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام یو ځای دواړه ناستو
پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی یا معاذ انی لاحبک، وی والله وی زما د قسم په الله باندې اے معاذ رضی الله تعالی عنہ وی زه له تا سره ډیره مینه محبت لرم. چا ورته وی؟ لکه د دواړو جهانو سردار ورته وی. موږ د رسول الله مبارک سره مینه لرو، صحابه د رسول الله مبارک سره مینه لرله. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله مبارک وتی اے معاذ زه تا سره ډیره مینه محبت لرم. او چې کله د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ د یمن گورنر جوړ کړل رسول الله مبارک، نو چې دی کله یمن ته رخصتولو وورجی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره د مدینې منورې نه روان شو. 9 کیلومیټر ورسره رسول الله مبارک څنګه مزل کړی دی. حدیث کې راځي حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ په است پاسه ناستو، په است پاسه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره دومره مینه محبت چې رسول الله مبارک لاندې روان او هغه د اس هغه پړی نیولو. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ورته حضرت زبر د اس ته پړی بزونی سم، تاسو د اس ته پاسه کینه داسې نشي. رسول الله مبارک وتی نا معاذ زما تا سره ډیر مینه ده، زما تا سره ډیر محبت دی. رسول الله مبارک ورته دی اس ته وخیجه، تب په اس ته پاسه ناستې، ما به دا پړی د اس دا پړی به ما نیولي، دا مهار به ما نیولي، دی کې به ته خبرې نه کې. دا چا فرمانو؟ د رسول الله مبارک حکم. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ په اس ته پاسه ناستو، داسې روانو د مدینې منورې د حدودونه 9 کیلومیټر ورسره رسول الله مبارک پیادل تللی. 9 کیلومیټر دا څومره لوی منقبت والا صحابی دی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی. رسول الله مبارک ورته یو څو نصیحتونه کوي، وورخه دا نصیحتونه چې لږ موږ نن واورېدل کنه په دې غوږونو خو د دې زړه په دې غوږونو کنه ان شاء الله زموږ د ستاسو دنیا به هم خوي او آخرت به هم خوي. ړومبې ورته څه نصیحت کوي رسول الله مبارک؟ وی اے معاذ کته وی چې دنیا مې ښه شي او آخرت مې ښه شي، نو یو دا کار کوه چې د الله تعالی سره شریک څوک مه جوړوه. په خبره پیش وي سوی وته الله سره شریک په عبادت کې څوک مه جوړوه، خالص د الله عبادت کوه. دویم ورته دا وایي چې مونځ مه پرېږده. دویم نصیحت ورته رسول الله مبارک دا کوي، وی چې څنګه د مونځ ټیم راشي فوراً مونځ کوه، مونځ مه پرېږده. او دریم ورته دا نصیحت کوي که روژه در باندې راغله نو روژه نیسه، روژه مه پرېږده. څلورم ورته رسول الله مبارک دا نصیحت کوي که مالدار شوې نو د خپل مال نه زکات ورکوه. او پنځم نمبر نصیحت ورته رسول الله مبارک دا کوي شراب مسکه او دا شانت د زنا نه خپل ځان بچ ساته. او بیا ورته رسول الله مبارک ورته وی د دې ټولو اعمالو جرړه چې د دې ټولو اعمالو جرړه وی هغه د ستا ژبه د ژبه. په خبره پیش وي که ته منظم کې، که ته روجم نیسي، که ته حجم کې، که ته هر عمل کې، خو د ستا ژبه چې دا ټیک نه ده، ستا د عمل چې دی دا فضول دی. دا د چا فرمان دی؟ دا د رسول الله مبارک فرمان دی. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ته وی چې زما د اعمال د الله په در کې قبول شي، دا زما د الله په دربار کې قبول شي، دنیا مې خوشي آخرت مې خوشي، نو د دې ټولو اعمالو دارومدار ستا په څه سره دی؟ په ژبې سره دی. چې د ستا ژبه سمه چلیږي نو ستا به اعمال قبلیږي، چې نه ستا ژبه خرابه چلیږي عمل به ستا نه قبلیږي. نن سبا موږ خلک ولې ډغرې خورو؟ د دې خپلې خولې د لاسې خورو. هلکه داسې ده او که نه ده؟ یو پسې ستغې سپورې، بل پسې غیبت، بل پسې کنزل، بل پسې وینا، د دې خپلې خولې د لاسه موږ خراب یو. او تاسو ته ما ډومبې حدیث وویل چې رسول الله مبارک وی چې چا مال د خپلې ژبې حفاظت راکو، د دې خپلې ژبې ذمہواري مال راکړه، زه به ورله د جنت ذمہداري ورکړم. په مشکات شریف کې یو حدیث سار میں دا حدیث مبارک کتلو، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی چې کله د سحر ټیم شي، وره د حدیث ته لږ وخت کېږده چې څنګه شپه ختمه شي او د سحر ټیم راشي، نو د دې بدن د اندامونه نه دي، د دې بدن د اعضا دا د ژبې ته متوجه شي. دا الله پې ښه پوهېږي، موږ پې نه پوهېږو. د دې بدن دا یو اندام، دا یو اعضا د ژبې ته متوجه شي. اے ژبې
دا لاس دا خپې دا سترګې دا ټول اعضا د بدن دې ژبې ته متوجي شي وی ای ژبې که ته سمه وچلېدلې نن ورځ نو موږ به سرې د عذاب نه بچ یو او که ته خرابه وچلېدلې نو موږ به ستا د لاسه په عذاب کې ګرفتار دا د چا فرمان دی دا د رسول الله مبارک فرمان دی نو اوس هر سړی خپل ځان ته سوچ وکړي چې که زما دا ژبه دا سمه وچلېدله نو ما به څه دی دنیا به مې مخي آخرت به مې مخي او که زما دا ژبه خرابه وچلېدله دنیا به مې خرابوي آخرت به مې خرابوي نن سبا زمونږ د ستاسو ژبې پسې چلیږي خفه کیږو به نه خفه کیږو به نه ژبه پسې چلیږي په غیبت چلیږي په غیبت چلیږي او غیبت دا ډیر لوی جرم دی حدیث کې راځي الغیبت اشد من الزنا الکه زنا څومره لوی جرم دی زنا نه دې خدای تاسو ټول موږ تاسو محفوظ وساتي ډیر لوی جرم دی او رسول الله مبارک وایي چې د زنا نه ډیر لوی جرم دا غیبت دی او غیبت څه ته ویل کیږي غیبت دې ته ویل کیږي وره چې مثال په چا کې سکار وي او هغه نه وي موجود او ته ورپسې لګیا شي چې دا پلانکې داسې پلانکې داسې پلانکې داسې دې ته ویل کیږي غیبت رسول الله مبارک له صحابي راغی وی حضرت دا غیبت دا څه ته ویل کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ویل دا غیبت دې ته ویل کیږي چې کله په چا کې یو کار موجود وي او هغه موجود نه وي په مجلس کې ته ورپسې پیش شا خبرې کې وي دې ته ویل کیږي غیبت واورخه هغه صحابي رسول الله مبارک ته وی چې حضرت چې په دې کې دا کار موجود دی او موږ یې ورپسې بیانو نو دا غیبت شو رسول الله مبارک ته او دا غیبت شلو وی که دا کار پکې موجود نی او موږ یې ورپسې د ځان نه ورته پو نو بیا بسی رسول الله مبارک ته چې کار په چا کې موجود نی خرابتیا په چا کې موجود نی او ته ورپسې د ځان نه لګې وی دا دې په بهتان ولګو یو د غیبت کو دویم دې په سو لګو لکه بهتان دې په لګو او د غیبت په باره کې به تزبل یو حدیث وې ما د دوانو جهانو سردار فرمان دی د حدیث شریف مفهوم دی مفهوم ووره وی غیبت یو مسلمان چې د بل مسلمان ورور غیبت کوي وی دا د غوښې خوړل دی غوښې څنګه غوښې خوړل دی مثال په حدیث په کتابونو کې موجود دی وی چې د ستا یو مسلمان ورور وفات شي الکه مسلمان ورور وفات شي او دی دا لامبولو په تخته پروت وي پس شي لکه د لامبولو په تخته پروت وي او د لامبولو په تخته چې کله مړی پروت وي د په بدن کپړې وي نوی کپڑے صرف او صرف یو کپڑا موجود وي د نامنه والا تر پندو پورې مړم چرته لیدلې لامبولو په تخته کنه چرته مړم نه دی لیدلم دی او کنه مړی لامبه دا ګوره ثواب کار دی او عبرت ته اخلي چې داسې به ورځ زم پرې تخته پروت نو رسول الله مبارک فرمان دی د حدیث شریف مفهوم دی وی چې څنګه دا مړی نه دی دا د لامبولو په تخته پروت وي یو کپړه د دې مړي په دې بدن پرته وي تر دې نامنه واله پانډو پورې او یې مسلمان رور لګیا شي د هغه غیبت کوي وی دا غیبت دومره لوی جرم دی چې دا د دې خپل رور د دې پتون نه د دې مړ رور د دې پتون نه چې دې غوښه په چاړه کټ کې دا خوري دقه شانته دا غیبت دومره لوی جرم خبره پوه شوې د مړ رور د پتون نه غوښه خوړل څومره لوی جرم دی دغه شان دا غیبت چې څوک کوي د خپل مړ ورور د پتون نه غوښه خوري ده نو زمونږ ژبې پسې چلیږي په غیبت چلیږي چرته زمونږ ژبه په مجلس د ذکر الله کې ونه چلیدله چرته زمونږ ژبه د قرآن په تلاوت ونه چلیدله او چرته زمونږ ژبه د حدیثو په تلاوت ونه چلیدله چرته زمونږ ژبه د الله په نوم سره ونه چلیدله زمونږ ژبه پسې چلیږي او نن سبا یو بل شی شروع دی یو د الله او د رسول الله مبارک خاطر وکړي خاطر چې د یو لیډر په سر ګورې مودرېږي خلک نن سبا لګیا دي یو د لیډر سپکوي بل د لیډر سپکوي دا لیډران قسم په خدای په منبر رسول درته ناست یم دا لیډران په خپل منځ کې یو دي یقیني درته وایم چې دا په خپل منځ کې یو دي قسم په خدای چې موږ او تاسو له رزق د یو لیډر د کوره ګورې نه راځي موږ له د چا د کوره راغلی ده موږ له د کوم لیډر د کوره راغلی ده او دا قمقل پښتانه خاص کر زموږ دا قمقل پښتانه
خو چې کینو نو یو به یو پسې په ژبه لګیا شي، بل به بل پسې به لګیا شي، یو به د یو لیډر سپکوي، بل به د بل لیډر سپکوي. داسې ده او که نه ده؟ لکه داسې ده او که نه ده؟ نو د الله نه ویریږئ چې په یو لیډر هم مه ودرېږئ. ګورئ دا تا ته په ښکاره یو څه وي، دا په باطن کې ګورې بدل دي. ګورې دا هر لیډر دا ټول درته یادوم، زما دا خبره په سوشل میډیا به هم چلی، ټول واورېده. په یو لیډر مه جنګ کوې، په یو لیډر مه غیرت کوې. که تا د یو لیډر په سر جنګ وکړو، والله که لیډر ته پته لګي، پته ورته لګي نه. تا دلته ځان له غم خادي خرابه کړله، تا دلته ځان له په ګاونډ کې غم خادي خرابه کړله. قسم په خدای چې نن سبا د لیډرانو په سر باندې خلکو د یو بل سره تعلقات پرېښودل، خلکو چې دی د یو بل سره رشته داري پرېښودله، خلکو د یو بل سره په ګاونډ کې په محله کې د الحمدلله دا دي ځای دا خلک ښه خلک دي. بهر درته زه یادومه د لیډرانو په سر باندې په جمع په مانځه کې ولاړي، خو چې پوه شي چې دا زما د مخالف پارټۍ دی، د هغه نه پترس ودرېږي. قسم درته خورم. شیخ صاحب ابو په بیان کې وي ماله یو کس راغی، وي هغه زما د پارټۍ مخالف سړی، زه په بله پارټۍ کې، هغه په بله پارټۍ کې، وي زه په سب کې ولاړم او چې ما سره په سب کې ودرېدو نو ما نه پترس ودرېدو. هلکه ته په لیډر دومره ظالمه چې ته په مانځه کې چې دی ته د هغه نه پترس ودرېږي. د دې خو دا مطلب شلو چې تا ته لیډران ښه دي خو د الله دین تا ته نه دی ښه، تا ته لیډران ښه دي تا ته د الله عبادت نه دی ښه. لہذا دا خپلې ژبې دا محفوظ وساتئ، او چې ته د بل لیډر سپکوې اب ستا د لیډر سپکوي. داسې ده او که نه ده؟ الله قرآن کې وایي چې تاسو رسول الله مبارک صحابو ته الله فرمان دی، وی ای پیغمبره ته صحابو ته ووایه چې ته ردي په خدایانو پسې بدې مه وایه. موږ خلک څه وایو؟ وي ته د بل مور خور مه کنځه، ستا حیاداره مور خور به څوک نه کنځي. او بلې دا ژبه نه ده، پښتانه وایي که دا ژبه ام قلا ده، ام څه ده لکه بلا ده. قلا څه مطلب؟ موږ په خوله وایو دا خپله ژبه ام قلا ده، ام بلا ده. د دې قلا څه مطلب واورئ؟ دا مې د یو عالم د خولې بیان دی واوره. د خپلې ژبې قلا کېدل مطلب دا چې ستا په دې ژبه باندې داسې خبرې جاري شي چې د یو دو کسانو کور پې څه دي جوړ شي، نو دا ژبه قلا شوله. او که ستا په دې ژبه داسې خبرې جاري شي چې د یو دو کسانو کور پې خراب شي، نو دا اوس څه ده لکه بلا ده. او د دې ژبې د وجې نه تاسو ته هم وویل چې حضور علیه السلام فرمان دی چې ته به د دې ژبې د لاسه جهنم ته یا غورځېږې یا به د دې ژبې د لاسه جنت ته ځې. نو د چا خوښه چې موږ جنت ته لاړ شو؟ هله د ټولو خوښه ده که جنت ته ځو که؟ نو د دې خپلې ژبې څه دی حفاظت کول پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی، بس د آخري حدیث ویم بیا دعا کوو، من صمتا فقد نجا. وی چې څوک چپ پاتې شو، چپ پاتې شو، وی ده ته نجات میلو شلو. نو چپ پاتې کېدل د دې دا مطلب نه چې ته د سار نه واله تر د ماښام او د ماښام نه واله تر د ساره به چپ به ناست یو خبرې، نه نه، د دې دا مطلب نه دی. د دې من صمتا فقد نجا د دې حدیث مبارک دا مطلب دی چې کم سړی د فضولو خبرو نه چپ پاتې شو نو ده ته به الله تعالی د جهنم نه نجات ورکړي. خبره پیښ وې؟ نو دا حدیث مبارک مولانا رومي رحمه الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، هغه وی چې پخوا زمانه کې یو باچا او د هغې باچا به دا طریقه وه د باچا چې هغه به چې کله دربار ته راغی نو د دربار شروع به یې داسې کوله چې یو عالم به یې راوغوستلو نو اول به هغه د حدیثو درس وکړو. عالم به د احادیثو درس وکړلو، بیا به د حدیثو د درس نه پس به باچا به خپل دربار ولګولو، فیصله به بیا د خلکو کوله. نو داسې چلو شو چې هغه باچا چې څنګه دربار ولګولو، عالم چې دی حدیث بیان کو، دا حدیث مبارک بیان کو، من صمتا فقد نجا. رسول الله مبارک وی چې کم سړی چپ پاتې شلو او د خپل ژبې صحیح استعمال کړله، خراب استعمال نه کړله، نو رسول الله مبارک وی چې دته به د جهنم نه نجات میلو شي. تاسو ما په خبره پیږئ؟ نو د عالم په خپل درس کې دا حدیث مبارک بیان کړلو چې کم سړی چپ پاتې شو دته به نجات میلو شي. د دې باچا زوی ناستو په دې دربار کې، چې د باچا زوی ناستو په دربار کې، نو چې د باچا زوی د حدیث مبارک واورېدلو هغه پې فوراً عمل وکړلو.
فوراً عمل یې پې څه وکړو چې د باچا زوی څنګه دا حدیث واورېدلو به چپ پاتې شولو. د ضرورت خبرې هم نه کوو، مکمل چپ پاتې شو. دا د مولانا رومي رحمه الله واقع ده. وی چې هغه چپ پاتې شولو، باچا به د خپل بچي ته چې بچی څنګه که چابوتي څنګه به ده به خبرې نه کولې، بالکل چپ پاتې و. ځکه حدیث د رسول الله مبارک اورېدلو چې من صمتا فقد نجا، خو نور پوه نو چېرې د دې نه مراد څه دي چې فضول خبرې به نه کوې. هغه بس په دې عمل وکړو چې من صمتا فقد نجا، بس مکمل چپ پاتې و. چې چا به ته لکه روټۍ خوره، مثال روټۍ به یې وخوړه خبرې به یې نه کولې. که چا به ته دا پلانکي کار، نو جواب به بالکل به نه ورکو، بس مکمل چپ و. باچا په خپل دربار کې وزیران راوغوښتل، وزیرانو ته یې وی چې دا زما دا زوی مکمل چپ دی، خبرې نه کوي. مخکې خو به یې خبرې کولې، اوس خبرې نه کوي، چې دا څه وجه ده؟ نو یو وزیر ورته باچا که د ستا اجازت وي نو موږ به دله داسې بهر به ځنګل ته بوځو ښکار دپاره چې د ده دا ماحول لږ بدل شي، د ده طبیعت لږ بدل شي. که د ده څه خفګان مفګان وي نو کیدی شي خبرې به شروع کړي چې د ده دا ماحول لږ بدل شي. باچا وزیرانو ته بالکل زما دا زوی بوځئ ځنګل ته ښکار دپاره. چې ځنګل ته ښکار دپاره بوتللو، نو ښکار کوي لګیا دي، وزیران هم لګیا دي، د باچا دا زوی هم لګیا دي ښکار کوي. نو په دې کې یو اونه کې بره مرغۍ ناسته وه، هغه بالکل خاموشه ناسته وه، هغه مرغۍ هېڅ چنګ پونګ یې نه کو. باچا دې زوی ته وزیران ورته وایي چې په دې اونه کې مرغۍ ناسته ده او دې ته څه د غشی برابر که به دا مرغۍ اوله. د باچا زوی راغی، خبرې ته یې نه کوي، بالکل چپ دی. هغه اونه یې داسې وړقوله، حرکت یې ورله ورکړو، خو مرغۍ پا نسېدله. باچا زوی ورته وایي مړه دې کې خو مرغۍ نشته، دې کې خو څه دي څه نشته. په دې کې چې دی دا وزیران چې دی خوشحاله شي، حقه د باچا زوی څه دی خبرې شروع کړي. څه یې وکړې لکه خبرې شروع کړي. بیا چې څنګه د باچا دی زوی چې دا اونه وړقوله، د هغې نه پس د مرغۍ چې دی هغه خپل اواز وکړو، د باچا زوی پې ګزار وکړو په غشه باندې او مرغۍ را پرېوته. یکدم د باچا د زوی د خولې نه بله خبره ورختله، وی قد صدقت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی د الله پیغمبره تا چې کومه خبره کړې ده هغه بالکل څه دي رښتینې ده. خو د باچا زوی صرف دقه دوه خبرې وکړې، بیا په خولې باندې بیا مور ووهلو، بیا خبرې بندې کړلې. چې کله دا وزیران نالل، دا ټول نالل، باچا ته تپوس کې وی څنګه چل دی زوی مې خبرې شروع کړې که نه؟ وزیرانو ته او باچا بس دوه خبرې کړې دي، نورې خبرې بیا بندې کړې دي. باچا حکم وکړو وزیرانو ته، وی جلاد راوغواړه، جلاد، او زما دا زوی نه دا سم وډبوئ. څه کې لکه سم یې وډبوئ، وی واخې. جلاد یې راوغوستلو، د باچا دا زوی شهزاده دی داسې کېنه او ګزارونه یې ورله ورکړل. چې سم یې ووهلو، نو یکدم یې د خولې نه بیا دا خبره ووتله، وی قد صدقت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای د الله محبوبه تا چې کومه وینا کړې ده هغه بالکل رښتینې ده. باچا دې زوی ته وایي چې زویه دا راته ووایه چې صرف دا یو خبره یې دلته وکړه، یو دې په ځنګل کې کړې وه، دا راته ووایه دا چپ پاتې شوي ولې وې؟ وایي په ځنګل کې چې مې دا خبره وکړه چې قد صدقت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ګوره چې مرغۍ په ځنګل کې په اونه کې ناسته وه، اواز مواز یې نه کو، نو وی ما ته یې پته نه لګېدله، ما پې ګزار نه کو. خو چې مرغۍ په خپله ژبه باندې اواز وکړو نو ما پې ګزار وکړو، نو څه شوله لکه مړه شوله. او وی ما چې کله خبرې شروع کړلې، نو ګزارونه مې وخوړل، وال مې وخوړل، د هغې نه پس مې څه دی خبرې مې شروع کړلې. نو مطلب مې د خبره دا ده چې ګوره خولې چپ وه، ژبه چپ وه، نو اسم نو سزا مزا نه وه. خو چې کله خبرې شروع کړې نو بیا څه چلی شو، باچا خپل زوی له بیا ګزارونه ورکړل چې زمونږ د ستاسو دا ژبې محفوظ وي که نه، او په دې باندې موږ غیبت نه کوو، د بل سړي ستغې سپورې نه وایو، نو موږ ته به الله تعالی د عذابونو نه نجات راکوي. او که زمونږ د ستاسو دا ژبې هر وخت په غیبت کې چلیږي، هر وخت په کنزل وینا کې چلیږي، نو بیا به څه دي موږ او تاسو به په مختلفو عذابونو کې به بیا راګیرېږو. ګورئ نو هلکه د چا خوښه ده چې موږ ته الله تعالی په دنیا کې د آفتونو مصیبتونو نه نجات راکړي او په آخرت کې د جهنم نه. چا خوښه؟ بس صرف په دې حدیث عمل وکړي، دا یو حدیث مبارک باندې عمل وکړي. عمل داسې دی چې د خپلې ژبې حفاظت، د خپلې ژبې حفاظت.
او حدیث کې مرাজি چې چا د خپل ژبې حفاظت وکړلو رسول الله مبارک وی چې د جنت ذمہ داری دا په ما باندې دا ټیم څه دی لکه 15 منټه را پاسه یو حدیث مبارک رايات شو کې د ستاسو اجازه وي خو چوي به ها ټول اجازه ته ها او کنه بازي به خپشي درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد النبي الأمين صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما حضرت موسی علیہ السلام د الله تعالی جلیل القدر پیغمبر ترشه به دا اخیری خبره درته کوم خو صرف د دې جبه پورې درته وایم چې موږ او تاسو د خپل جبه لک کنټرول کو حضرت موسی علیہ السلام د الله تعالی پیغمبر ترشه جلیل القدر پیغمبر حضرت موسی علیہ السلام په زمانہ کې یو بزرګ داغنم بلغم ابن باغورا څه شي لکه لکتیزو بلغم ابن باغورا دا بلغم ابن باغورا دا ډیر لوی بزرګو د دبه دوام قبل دله د دبه خیریم قبل دله حضرت موسی علیہ السلام ته الله حکم کو چې ته د فرعون د قبطیانو په یو قله باندې حمله وکړه او الته چې دا بلغم ابن باغورا موجودو او الته د فرعون نور ډیر وزیران موجودو حضرت موسی علیہ السلام چې کله د جهاد اراده وکړه چې زه ورزم دا قله فتح کوم حضرت موسی علیہ السلام چې اراده وکړه لخر ارسی تیار کړل دلته د فرعون چې کوم وزیرانو کوم گورنرانو هغه ته پته ولګیدل چې دا حضرت موسی علیہ السلام راضی زمنګ نه دا قله قبضه کین نو موږ بیا سکو نو دی ټول وزیرانو دا فیصله وکړه چې راځي موږ به چرته لاړ شو بلغم ابن باغوره له بلاړ شو موږ باغله لاړ شو هغه ته وایو چې ته حضرت موسی علیہ السلام ته خیره وکړه چې هغه په دې جنگ کې ناکام شي خبره پیښ وي دا ټول خلک رالل بلغم ابن باغوره کې نسل دا ډیر بزرګو د اولنا نو دی وتوی چې مونږ تعالی په جرګه راغلو تم زمونږ د کلی علاقې سړی حضرت موسی علیہ السلام راضی زمونږ په کلی علاقه باندې حمله کوي لہذا تاغه تخیری وکا بلغم ابن باغوره ورته وی چې نا زاغه تخیری نشم کوله هغه د الله پیغمبر دی زه د الله یو بندیم عام بندیم د پیغمبر درجه اوچتي زاغه تخیری نشم کوله دا خلک ورله بار بار راتلل بیا ورله څه تحفه ډاله څه پیسې څه لالچ ورکړلو بلغم ابن باغوره چې دی دوکه شلو نو بلغم ابن باغوره دی وزیرانو ته وی راځه ما سر را روان شه زما د عبادت یو خپل ځای دی چې التلا شو التبز حضرت موسی علیہ السلام ته خیره کوم کله چې دا بلغم ابن باغوره را روان شو د وزیرانو سره دی په یو سورلې د پاسه ناستو ور سره دا وزیران هم را روانو چې دی څنګه د غره ته نږدې شلو چې په کومه سورلې ناستو اقا سورلې چې دا هغه په ځای ورته کېناستله بلغم ابن باغوره لګیا د سورلې وخي چې پاسه زه مزل کوه سورلې نه پاسي آخر کې ورته دا سورلې الله ګویا نکړه ورته وی ظالمه ته چې په چا په خیرو پسې روانې هغه د الله پیغمبر دی زه نه ځم مقتضا دا بلغم ابن باغوره بیا هم پوه نه شو چې بیا هم پوه نه شو دی بیا روان شو چې کله غره ته ورسېدو ووره د څه د لاسه لکه سترو خوړلو د جبې د لاسه څه د لاسه لکه جبې د لاسه دی بلغم ابن باغوره چې څنګه خیرې په حضرت موسی علیہ السلام پسې شروع کړلې علما وایي چې د خیرې الله تعالی د وزیرانو ته د خپل قام ته الله تعالی قبول کړلې لیکن دا بلغم ابن باغوره په خپل جبې چې خیرې کولې نو د دې جبې د خیرو د لاسه د هغه ټوله بزرګي لاړه سین یوړله او د بلغم ابن باغوره نه بیا الله تعالی څه شی جوړ کړلو سپي ته الله جوړ کړل د سپي په شان ته دا جبه بهر راوتله دا جبه به دقه شان د زنګېدله لکه څنګه چې د لیوني سپي جبه راوتي او د هغې نه پس بیا څه د لاړلو مردار شلو د عرض مې دا دي چې وروڼو د خپلو جبو ډېر حفاظت کوئ د دې جبې د لاسه بعضې سړی چې کله تا په دې جبه باندې د خیر خبره وکړله ته به د ځمکې نه عرش ته رسېږي او که د دې جبې تا د خیر خبره ونه کړله د عرش نه به راغورځېږي ذلیله به دې ځمکې ته راغورځېږي نو د خپلو جبې حفاظت به کوو که نه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین
الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا الله ما چې سویل که زمانه څه کمی شي ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای پاک زمونږ د ټولو د ژبو حفاظت وکړي یا الله زمونږ د ټولو د ژبې ستا په ذکر سره عادت کړي یا الله زمونږ د ټولو د ژبې د غیبت د کنزل وینا نه محفوظ کړي خدای زمونږ د ټولو ناراضي شي زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي یا الله دا ناس چې کوم خلک دي مشران کشران ځوانان چا څه مشکلات دي خدای مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي چا کورونو کې بیماری ختم کړي د دې جماعت د دې کارپټ لپاره 16,500 روپۍ جمع شوي دي 16,500 14.5 تاسری سما سری 16,500 روپۍ جمع شوي دي لہذا کوم ملګرو چې پکې غیسه منلې و هغه خپل جمع کې پیسې نورم چې کوم ملګرو څه وسوي هغه پکې ورکې چې د دې دپاره څه بندوبست روان کو یا الله کوم ملګرو چې پکې پیسې ورکړي د مخکې نه یا اراده ده یا الله دا صدقات قبول کړي یا الله د دې بدلې ورته په دنیا آخرت کې ورکې خدای پاک په دنیا آخرت کې ورته ورکې وصلی الله تعالی علی خیر